نن غواړم چې د معدې او د کوچنۍ کولمو د لومړۍ برخې د زخمونو په پار تاسو ته معلومات درکړم. زمونږ خلک ډېری تیروزي او ټول دا وایي چې د معدې زخم، بلکې د کوچنۍ کولمو د لومړۍ برخې زخمونه 3 چنده د معدې زخم ته رامنځته کېږي په انسانانو کې. او همدارنګه دا ناروغي چې کومه ده په سړو کې 3 چنده ښځو ته زیاته ده. د دې ناروغي نښې نښانې چې دي زړه سوځي، همدارنګه خېټه درد کوي او کانګې، زړه بدوالی او ځینې وخت کې چې د په کانګو کې وینه وي، بې اشتهایي او داسې نورې نښې نښانې لري. علتونه چې دي د دې ناروغۍ لکه مثال روحي فشارونه دي، ژور خفګان دی، ځینې درمل لکه ډیکلوفیناک، انډومیتاسین، ایبوپروفین چې خلک یې په دوامداره ډول په دردونو لپاره استعمالوي یا ګټه ترې پورته کوي. همدارنګه شراب دي، څوک چې شراب څکي هغې ته هم چې د معدې زخم پیدا کېږي. تمباکو په مختلفو بڼو د سګرټ، چلم او نپیل په بڼه باندې یو بکټریا ده چې د هلیکوباکټر پایلوري په نامه یادېږي، دا هم چې د معدې زخم رامنځته کوي او ځینې نورې ناروغۍ. څنګه کولی شو چې په دې ناروغۍ باندې پوه شو چې یعنې دا ناروغي د معدې یا د کوچنۍ کولمو د لومړۍ برخې زخم دی؟ یو خو د دغه نښو نښانو لکه څنګه چې موږ تاسو ووایو، او دوهم یوه ډېره زیاته مهمه معنا چې د انډوسکوپي په نامه یادېږي. انډوسکوپي یو ماشین دی، دا یو پیپ لري او د دې پیپ په سر کې یوه کمره او یو برخ دی، دا د خولې له لارې نه مرۍ ته او د مرۍ نه معدې ته او د معدې نه لومړۍ برخې د کولمو ته چې دی داخلېږي. اول ته په دغه ټوله ساحه کې چې کوم دی ډېر په اسانۍ سره څه بدلونونه چې وي هغه لیدلی کېږي. درملنه یې سګرټ شو، شراب شو، درمل لکه ایبوپروفین، ډیکلوفیناک، انډومیتاسین، د دې څخه چې دی ځان باید وساتو. ځان تل باید خوشحاله وساتو. هغه روحي فشارونه چې دی باید لرې کړو. د ژور خفګان درملنه وکړو. کله چې موږ او تاسې وده کېږو د خوب نه مخکې باید خواږه شربتونه ونه څښو، ګازي اوبه باید ونه څښو. هغه ګاز لرونکي شربتونه یا اوبه هغه چې دی د هغې څخه باید ګټه پورته نه وکړو. باید د خوب نه مخکې یعنې 3 ساعته مخکې یا 4 ساعته مخکې چې دی باید ډوډۍ وخورو. یعنې داسې ډوډۍ خوړل باید داسې پلان کړو چې هغه باید د خوب نه 3 ساعته یا 4 ساعته مخکې وي. د پانټوپرازول او اومیپرازول په نامه ګولۍ دي، یعنې کولی شي د هغې نه هم ګټه پورته کوي تر 2 یا 3 هفتو پورې، یا انتاسید. همدارنګه که چېرته دغه زخم د هلیکوباکټر پایلوري په ذریعه باندې رامنځته شوی وي، بیا انټي بیوټیک 10 ورځې خوړل کېږي، البته د ډاکټر په مشوره، او بیا وروسته چې دی د دغه درملنې نه 6 هفتې وروسته یا 6 اونۍ وروسته باید دا میکروب یو ځل بیا معاینه شي، البته هغه په انډوسکوپي کې نه، په ډکو میتیازو کې د وینې په معاینه کې او د تنفس په معاینه کې کولی شي دا معلوم کړي چې تر څو پورې دا میکروب له منځه